ګوړه یوه خپه به موږ والو خو د دې پاکایي ایسې سره څه وکړو دا راته په سمج کې نه راځي. غرق شوم، دا خو راله تا وجلې ده، دا خو تاسو په بل مصیبت کې واړولم. ځمه چا نور وګورم چې هغو سې چل کړی به دا خو تا ټول سوځول دي. یو دانه ستا مور جدا کوي خو راشه دا ټول وله وسې چې دانه بشي په خپله به ورته هغې ته اساني شي. بوډۍ ښځه ده خو تې سرونه پرې کړلي سی به مې څه به ورته لږ واښه اچوم. راشه په دې وښو کې ول دا سرونه ور دننه کړه چې څومره واښه خوري ځان له به دې خوري په قلاره به لګي. ډېر وږي شوي هغه رالل په ګډو باندې خوراک شروع کړو. جمعه د کلي دا خلک څومره ظالمان دي چې د سپو لاړو څخه خوراک لم نه ورکوي. جاګړې مې ورته پرېښودې ما پرې چې دا غریبانان ماړه شي. په یو کلي کې یو سړی مړ وي، د ده 4 زامن وي، د ده سره خو نور څه نه وي خو یو ګوړی د دې زامن یې په دې بیس وي چې د ګوړی یوه خپه به موږ والو خو د دې پاکایي ایسې سره څه وکړو دا راته په سمج کې نه راځي. تو په لاره کې بیس کوي دغه خبرې کوي، په دې کې په دې لاره یو کس تېرېږي. لکه ستاسو څه مسله ده تاسو ما ته ووایئ کیدای شي زه ستاسو د مسلې سر له وباسم. زمونږ سره ګوړه د دې تقسیم زمونږ په سمج کې نه راځي چې ردې څنګه تقسیم وکړو د ګوړې. دا په بازار کې خرڅه کوي چې کومه پیسې میلاو شي 4 ونه تقسیم کوي. د دو په دې خبره باندې اتفاق وشي چې دا ګوړه بوزو خرڅې به کو. هلکه وشپه کېږي په دې ځنګل کې به شپه وکړو او چې سهار شي دا ګوړه به فوراً بوزو په بازار کې به خرڅه کو. اوس په دې ځنګل کې اوده شو، د په دې ځنګل کې اوده شي، په دې کې لږ ساعت تیر شي، یو غل راشي ردو ته ګوړه بوزي. دا یو وی لکه ګوړه څوک پټی، دا بل وی لکه سمله دا به رمضان خاني سار به تې واخلو. لکه ځای چې د رمضان خان نه مخکې خپله ګوړه واخلو د زمونږ ګوړه څنګه بوتله. د په دغې اسنا کې روان شي په لاره کې، په دې لارې ته راځي ته راورسي، په هغې کې 4 واړه د یو بل سره خبرې کوي. نو په دې کې د اوښ د خپو نشان ویني. لکه دا خو د اوښ د خپو نشان دی. ما ته هم داسې ښکاري چې ډېر غوسه و. په دې کې د اوښ مالک راشي. لکه تاسو په دې لاره باندې اوښ خو نه دی لیدلی، لکه نر اوښ خو نه و، په یو سترګه ړوند و، راته ښکاره غوسه و. او دغه اوښ دی یاره څه شو موږ ته څه پته ده مړه. هلکه دا څنګه تاسو خو د اوښ پوره نشانې وي او اوس وایه چې موږ ته د اوښ پته نه ده. زه چې زه باچا پسې زه چې زه که نه دا ټول په باچا طرف ته روان شي. دا بېوقوفه وروڼی د په څه پوهېږي نه. یو ځای ته راورسي د انسان د خپو قدمونه نشانې. هلکه دا ماته څه د ښځې د خپې نشان ښکاري، ماته ښکاري په غېږ کې ورسره ماشوم و، راته ښکاري په غوسه کې د کوره وتې ده. په دې کې د ښځې خاوند راشي. لکه په دې لاره خو تاسو یو ښځه خو نه ده لیدلې. او موږ لیدل لکه نه ته لیده په دې لاره باندې څه شوه مړه موږ ته څه پته ده. دا 4 واړه ته په یو ځای ووایي اله تاسو خو د ښځې پوره نشانې ووایي او اوس وایه چې موږ نه ده لیدلې. زه چې زه باچا پسې زه چې زه که نه موږ خو اسیم په باچا پسې روان یو. په دې کې د باچا محل ته راشي. هلکه ستاسو څه مسله ده خپله مسله وایئ شابه څه چل دی. باچا صاحب ته زما د اوښ پوره نشانې ووایي او بیا وایي چې موږ ته خو پته نشته چې اوښ موږ نه ده لیدلی، ته زما اوښ پټ کړلی او ستا څه مسله ده هلکه ته ووایه. باچا صاحب ته ماته زما د ښځې پوره نشانې ووایي او په اخره کې وایي چې موږ خو نه ده لیدلې. هلکه تاسو څه وایئ. باچا صاحب زموږ نه خو په خپله رمضان خان ګوړه پټه کړله، موږ خو په هغه پسې راغلي وو. هلکه منتري ورشه رمضان خان ته راواستکه. دی په رمضان خان پسې لاړ شي. رمضان خان راشي. هلکه رمضان خان تا ردې کسانو ګوړه پټه کړله، د ګوړه ورکړه. باچا صاحب دا خو زه نه پېژنم چې دا څوک دي او دا خو هلکه تاسو په ده څنګه الزام لګوئ چې ستاسو ګوړه اخیستې ده شابئ. باچا صاحب موږ ته د غیب علم پته ده، موږ هر سره پېژنو. وارې دا راته ووایه زما منتري ماله اوس څه راوړی و. باچا صاحب څه ګول دی پکې دانې هم دي باچا صاحب په سر یې سر ګول نشان دی. هلکه ولې ورته نه وایې چې انار دی. هلکه دا خو رښتیا وایه. هلکه رمضان خان ټوله د ګوړې پیسې ورکړه او اوښ والا تاسو خبره وره تاسو ځای خپل اوښ او خپله ښځه چېرته بل ځای ګورئ او ما سره دومره ټایم نشته ګیر لګوئ. رمضان خان نه چاته وی به پیسې ورکړي او ته په دې پیسو ګډه واخلي. هلکه دا ګډه خو موږ پسې را روانه ده موږ وژني. یاره ما ته هم داسې ښکاري چې دا زموږ وژلو له را روانه ده. خو ودرېږه دا یو تې مړه کړو، دې ته دا یو ګډه ووایي او دا تې مړه کړي په دغه ځای کې او لکه تختی که نه دا نور به راپسې هم راشي. دوره دغه ځای نه شت وایي لاړ شي یو بل ځای ته په منډه منډه روانې صاحب یې راماتوي چې شکر دی چې بچو ته یاره که نه وژلو یې نن دې ګډانو. هلکه تاسو ولې منډې وایئ خیر خدای که نه یاره څه چل دی چې منډې وایئ. یار ګډان موږ اخیستو زموږ دښمنان شو دی موږ یې وژلو موږ ترې وتښتېدو.
که زه ورسره ستاسو روغه وکړم نو تاسو به بیا څه چل کوئ د ګډانو سره؟ یاره موږ به 4 وانرونه ستا غلامان شو که تا روغه وکړه. په ټیک ته راځئ ما پسې زه دله ورسره ګډانو سره روغه کوم. ته روان شئ د ګډانو طرف ته. د دقه دی دقه یعنې دا یو پکې موږ وجلې لا اوس هم سړ چورلی را چورلی ورشه مړه که دا نورو تاسو ودرېږئ زه ورسره ستاسو روغه کوم. دی راشي په دې ګډانو لاس کېږدي بس دی ما ورسره ستاسو روغه وکړه. تاسو ته به اوس څه نه وایي او اوس تاسو راځئ زما سره شابه چې زما غلامي کوئ. تاسو به اوس 4 وانرونه زما نوکران یې نن نه بعد نه مړی که مړاسې ترې لاړئ. هلکه دا زما مور ده مچان پې راځي کښېني مچان ترې شړه چې یو مچ ته نه پې هم کښېنني او څه پکار وي ته وله ورکوه اوبه شي روټۍ سم غواړي دا ګورئ ناجوړه ده ته ته خلاصې سیبه زه پوه شوم ستا مچان او ستا مور یو ماش په هم راځي. بټ ټیک ته زه لاړم چې نورو له د هغو کار ورکړم. ټیک ته ورځه زه ګورم چې څنګه مچان راځي. ډېره دی مور طرف ته لاړ شي مچان ترې څه شړي خو یو 3-4 غوزاره ونه ووایي دا مور وله مړه کي. په یو 3-4 غوزاره کې دننه دننه خاصم بوډۍ جمړی ښه په قلاره پرته تر اوس نه ډقېږي او نه څه بل څه کوي. هسې وایي چې مچان دي او مچان دي. دی راشي دی بل ته هلکه دا غواګان دي دا واښه ورته اچوه چې دا غواګان د نه وږي پاتې نه شي. ټیک ته که نه زه ځمه چې نورو له د هغو کار ورکړم ته راته یې خیال ساته صحیح ده که نه. زه دنه لاړم ورځه سیبه دو ته به د واښو کمی نه راځي زه پوه شو دا واښه. ټیک ته زه ځم چې نورو له د هغو کار ورکړم او ته ته واښه اچوه. ورشه چې ته راځې دا به ښه ماړه شوي. هلکه دا غنم دي دا یو کټ کول دي چې زما مور ته دانه اسانه شي چې هغه ته وړه په اسانه وباسي. او بوډۍ ته دا یو دانه کټ کو. ټیک ته سیبه ته ته خلاصې دا بدله ټول زه کټ کمه ته ورځه خپل کار کوه. صحیح ده زه ځم چې بل ته کار په حواله کړم ته خیال کوه. ته خلاصه چې راځې دا به ټول ښه ښایسته یو دانې ورځه په مزې باندې. هلکه دا ګډان دي دا مړه که او ماښام به کور ته راولې او زه ځمه چې لږ کار دی چې هغې پسې لاړ شمه خو د ګډانو خیال ساته دلته کې ځنګلي جانوران دي. سیبه ته خلاصې جانوران پوه شه او زه پوه شه او دا ګډان به ماړه شي ته خلاصې ورشه. ټیک ته زه ځم کار له ته ورشه زه دته انتظار کوم. ته لږ ساعت پکې وشي دی کور ته راشي. هلکه زما مور خو څه غوښتلې خو نه دي که نه سوپه یا څه بل څه شی ست پریشانه کړی خو نه یې که نه دی زما مور ولې دا ډېره ضعیفه ده. سیبه چې ته چلی لږ ساعت بعد ستا مور وده شو ده او اخکه وده ده او اوده ده ته اوسه پورې اډو پاسېدلې هم نه ده او نه یې څه غوښتلي. دی چې خپله مور وګوري د ده مور مړی وایي غرق شوم دا خو رالته وجلې ده دا خو تاسو په بل مصیبت کې واړولم ځمه چې نور وګورم چې هغو څه چل کړلی ولې چې تا خو زما مور وجلې ده. دی چې لاړ شي غنم والا پسې راشي چې وګورې هغه ټول پټی سوځولی. هلکه غرق شوی داسې چل کړلی تا ته خو ما وایي چې دا وری به دا خو تا ټول سوځول دي دا داسې چل کړلی. سیبه ما وایي چې سبا یو دانه ستا مور جدا کوي خو راشه دا ټول وله وسېدل چې دانه به شي په خپله به ورته هغې ته اساني شي. بوډۍ ښځه ده ور مې ورته ولګو ټول مې دله دانه کړل غرق یې کړم. تاسو خو زدار سره خلاص کړم خو ځمه چې نورو څه چل کړلی. دی په دغه اشنا کې روانې په بل پسې چې راشي چې وګوري هغه د غواګانې سرونه کټ کړي په واښو کې یخې. تو مړه څه به دا لږ واښه دو ته ورچوم. لکه غرق شوی تا ته ما یې واښه وداچو تا خو ترې سرونه پرې کړلي. سیبه ما یې څه به ورته لږ واښه اچوم راشه په دې واښو کې ول دا سرونه ور دننه کړه چې څومره واښه خوري ځان له به دې خوري په قلاره به لګیایي. زه یې هم ستړی کړم او دا هم ستړی شوی چې ځانان په دې کې ګډان واله راشي. بس سیبه غواګانې بوس مړې شوي راته ښکاري. هلکه تا د ګډو سره زه چل وکړو ګډې دې چل څه وکړو کوم ځای کې دې پرېښودی چې رالې راپسې. سیبه د کلي سپي ډېر وږي شوي هغه رالل په ګډو باندې خوراک شروع کړو. جمعه د کلي دا خلک څومره ظالمان دي چې د سپو لاړو څه خوراک لم نه ورکوي. ګډې مې ورته پرېښودې ما پرې چې دا غریبانان ماړه شي. غرق شوي هغه سپي نه و هغه شرمخان و او ګډې دې پرې راله ختمې کړې تاسو خو زه غرق کړم. خو اوس ورشئ قبرستان ته 4 وانرونه او زما مور له د قبر ځای وکنئ چې د غوږ امره ځای غټ نه وي چې د خپل مور زه کفن دفن کم تباه شوو. ده راشي قبرستان ته هلکه خو یې د غوږ امره ځای وکنه دا خو چې موږ ګینتري راچو غټ ځای که نه لیکېږي یاره سړی اول نم قار دی او هسې نه چې ښه قار شي. ځای چې په هغه پسې لاړ شو هغه ته خبره وکړو چې موږ وړوکی ځای کنلی دی د غوږ امره او که نه هسې نه سړی مو ښه په کنځلو سر شي. په دې کې دا 4 واړه واپس روان شي د قبرستان نه.
چې راشه سړی ولې د غوږ مروړوکی قبر خو که نه لیکېږي نه انسان له غټ قبر لکه کم دی قبر ما ته خو په قبرستان کې څه قبر مبر نه ښکاري ته کم ځای کې تاسو کنل دی شابه سی به ته وړوکی د غوږ مره قبر وکنې جو موږ خو دقه کنل دی ته دا وګوره وړوکی غونته قبر دی نو ډېر غټ نه دی وغرق شوو د غوږ مره ما دا ویلو چې زما مور پکې راشي دا مې نه وویلې چې په رخصا د غوږ مره غرق شوو تاسو زما مور راولئ زه قبر کنمه ورشئ دوره د مور راغستې په اوږه باندې چې راشه دا ولویسو ولې چې قبر خو هسې ما به خپله کنې هلکه زما مور یو سکړه غرق شوو دا خو خالي کټ دی او زما مور یو چېرته غوزاره کړه کټ خالي راپسې راوړو ورشئ زما مور پیدا کوي که نه وجنم یم دې پیرلی پرېږدمه نه تاسو خو زما هر سره تباه کړل تباه شو زر ورشئ زما مور را پیدا کوي که نه دې پې له تاسو ژوندي ښخومه دا څلور واړه رونه تاسو زما هر سره تباه کړل دو راشي بل طرف ته د یو ښځې ونې ته ټوپونه وخی دوه ته څلور واړه راشي هلته کې زوی موږ ته بېعزتي وکړه او دلته کې دا ونو ته ټوپونه وایي ځان لیملي راشو که یو کن یاره موږ خو یې سم بېعزته کړو زه چې زه ستا زوی تاسو څوک دی چې پردۍ زنانې ترک تنګوئ موږ ستا زوی رالیږلي ته راځه زموږ سره ځې که نه ځې په قلار تاسو څوک زه خو تاسو نه پېژنم غرق شوو راځه ته به اوس موږ وپېژنې یا لکه تاسو نه قلارېږئ چې پولیس ته پسې راولم چې تاسو ته چل وښیم راشه تا ته بیا موږ پولیس راوله دا ځان سره دا په زوره بوځي قبرستان ته سیبا دې املي راشو کول او موږ پسې په ګرځېدو ستړي شو او دې ونې ته ټوپونه وال ځان له املي راشو کول ته وګوره راموستدله په زوره په رضا نه راتله دا وسته پوشه مور دی تاسو له شرم نه راځي پردۍ زنانه په زوره قبرستانونو ته راولئ او ښخوئ ژوندي خلک ښخوئ تاسو ته به زه پولیس په تاسو پسې راولم پرېږدمه نه تاسو غرق شوو تباه شوو دا سړی سر شنډی خوره دوستانه ما پې غواړم دې ظالمانو زما هر سره تباه کړه زما مور یې مړه کړه او هر سره یې مړه کړل مور یې عالم چېرته ورکه کړه او اوس یې په غلطۍ کې ته راوستې دوستانه ما پې غواړم هلکه تاسو ورک کېږئ غرق شوو